دو ټیمونه داسې دي چې د هغې ټیم سره وایي د چام دعا برابر شوه نو الله به یې قبلوي. بیا هغه ټیم کم دی احادیثو کې مختلف ټیمونه راغلي، ډېر روایات راغلي، خو به هر صورت علما اکثر وایي چې هغه په دغې دوو ټیمونو کې یو ټیم چې په دې کې د چا دعام برابر شوله نو الله به یې قبلوي. یو دا ټیم چې کله امام خطبه شروع کړي د دې ټیم نه واله او د مانځه د فارغېدو پورې دا دغه ټیم دی. خو ګورئ په حالت د خطبې کې به زمونږ د احنافو په نسبت باندې په ژبه دعا نه غواړي، لاس پم نه اوچتئ، په ژبه هم دعا نه غواړي. د خطبې په دوران کې دعا به پټ اړه کې غواړي، په ژبه به نه غواړي. نو اکثر احادیث دا دي چې دا دغه ټیم دی. او یو بل ټیم دا دی چې هغه دا دی وی د مازیګر د مانځه نه واله د ماښام د اذانه پورې دا دغه ټیم دی. نو یا دا دی یا هغه دی، خو په دې دوو ټیمونو کې یو یقیني دی چې په دې کې چام دعا وغوښتله الله به دعا قبلوي. دا د جمعې د ورځې خصوصیت دی او دا د بلې ورځې نشته دی. نو پکار دا ده چې د جمعې یو لوی اهمیت وي زمونږ ذهن کې او زمونږ تصور کې، زمونږ د زړه کې د جمعې یو ډیر لوی فضیلت مونږ ته ښکارېدلی چې جمعه چې دا څومره لوی اهمیت لري، څومره لوی فضیلت لري په دین اسلام کې. د دې ډیر لوی فضیلت احادیثو مبارکو کې راغلی دی. دغې دوو ټیمو کې پکې الله دعا قبلوي. او څوک چې د جمعې په ورځ سورة الکهف تلاوت کی نو د یوی جمعې نه واله د بلې جمعې پورې به د مخې ته یو نور وي، رڼا به یې د مخې ته د یوی جمعې نه واله د بلې جمعې پورې. نو د جمعې په ورځ حاضري وختي کوو او بل د سنتو ډیر لوی اهتمام کوو. دا خبره ذهن کې پخه کوي چې کم سړی د سنتو اهتمام نه کوي د ده به فرض نیمګړي، د ده به فرض نیمګړي. چې کم سړی سنت په پابندۍ نه کوي د ده به فرض نیمګړي، فرض به یې نیمګړي. فرضو ته دې مکمل نه وي چې کم سړی سنت په اهتمام نه کوي. وایي دا خو څه خبره ده مولي صاحب، دا خو سنت دی. سنت د چا سنت دی؟ سنت د چا سنت دی؟ لږ ودرېږه ته لږ سوچ وکړه سنت د چا سنت دی؟ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت دی. دا وړه خبره ده. د دې نه بل غټ وعید شته دی چې کم سړی سنت نه کوي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای زما د شفاعت نه به محروم وي په میدان محشر کې. زما شفاعت په هغه ته نه حاصلي، زما سنت یې نه دي کړي، ما سره وفا نه ده کړې، نو دی به زما د شفاعت نه چې دی دا به محرومه ګرځي دا سړی. موږ خو په تمه یو چې میدان محشر به امام الانبیا به سفارش کوي، موږ به د سفارش د لاندې راځو، زموږ به سفارش کوي.